د میدان وردګ ولایت په اطلاعات او کلتور ریاست کې د رسنیو له مسؤلین او خبریالانو سره د همغږۍ غونډه ترسره شوه. د یاد ریاست مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې رسنۍ په ښه ډول نشرات لري او هرې ستونزې ته یې رسېدنه هم شوې. تقریبا دې ولایت کې ما 3 کاله پوره کېږي. په دې 3 کاله کې موږ داسې رسنۍ دي، داسې د امارت د اصولو پایبند رسنۍ دي چې یوه تخطي هم موږ نه لرو. اگر که څه هم موږ په دې ولایت کې د تخطي کمیټه هم لرو، وخت نا وخت کله چیرې څه پیښیږي بیا به موږ راغواړو، خو تر اوسه پورې د دې ضرورت نه ده پېښ شوی چې موږ له رسنیو څخه څه تخطي شوي او موږ کمیټې راوغواړو. همدارنګه مسؤلین زیاتوي چې د اسلامي امارت په راتګ سره د خبریالانو اطلاعاتو ته لاسرسی ښه شوی او د دې ولایت له هرې لرې پرتې سیمې وخت نا وخت اطلاعات راټولوي. له فتحې راوروسته تر اوسه پورې داسې یو پیښه چې هغه د اندېښنې وړ وي په میدان وردګ ولایت کې د حکومت او د رسنیو ترمنځ نه ده راپېښه شوې. له دې معلومیږي چې دلته اطلاعاتو ته لاسرسی شته او هر غونډو ته موږ خبریالان سهولتونو ته برابر وو او هغوی لرې پرتو سیمو ته ځي، راپورونه جوړوي. ځینې خبریالان چې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست نه ځان سره مکتوب ولري، بهرني خبریالان، داخلي خبریالان، هغو ټولو ته موږ هر وخت اجازه ورکړې ده چې له سیمې نه راپورونه ترلاسه کړي. د میدان وردګ ولایت اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین د یاد ولایت رسنیو له فعالیتونو خوښ دي. وایي ورسره مو وخت پر وخت د همغږۍ غونډې ترسره کړې.